د پاکستان د پنجاب ایالت حکومت د مالیې ورکولو په سیستم کې دغلته د میشتو افغانانو د شاملولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د دغه ایالت اعلی وزیر مریم نواز په مشرۍ د امن او امان په نوم د یوې غونډې په ترڅ کې شوې ده. په دغه غونډه کې د غیر قانوني افغانانو د اوسېدو د ریښتیني وخت معلومولو د راټولولو په اړه هم پریکړه شوې ده. د پنجاب حکومت په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د غیر قانوني مهاجرو لپاره به د یو معلومات ورکولو سیستم هم معرفي شي چې له مخې به د افغان مهاجرو د هر ډول کړنو په اړه د معلومات ورکوونکي شخص نوم پټ ساتل کیږي. سربیره پر دې پنجاب حکومت د غیر قانوني افغان اوسیدونکو او د هغوی کاروبارونو پر ضد د پاکیست عملیات په نوم د عملیاتو د ترسره کولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه وروسته تر هغه کېږي چې پر ډیورن فرضي کرښه د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سختې نښتې وشوې. په دغه نښتو کې لسګونه پاکستاني پوځیان ووژل شول. د افغانستان اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د پاکستاني چارواکو په غوښتنه یې پرون اوربند وکړ. نن ورځ بیا د افغان لوري لخوا پاکستاني لوري ته د هغه دوه پاکستاني پوځیانو جسدونه وسپارل شول چې په جګړه کې ترې پاتې شوي وو.